السلام علیکم ګرانو دوستانو، احساسات مو کعبه او لږ به سړه وخورو. د همدې لوبغاړو او لوبډلې برکت چې نن په دوی کې یاد یو. د انګلند خلاف ماتې ته که بلې زاویې ته وګورو، افغانستان اوس هم ښه لوبه وکړه. دې مهمو سیالیو ته د افغانستان په اندازه د تیاري همدومره پایلې وي. که له دې ښه ولوبېږو نو د لوبغاړو استعداد او وړتیاوې به وي. نه دا یوازې چې د پیاوړو لوبډلو سره په کافي اندازه لوبې کړې وي، په کمزورتیا یې پوه سوي یو او بیا د هغه مناسب پلان سره میدان ته کښته سوي یو. داسې هیڅکله نه وه چې موږ د غښتلو لوبډلو سره یوازې د ICC په ټورنمنټونو کې لوبېږو. د انګلند سره یو وار په 2014 کال کې لوبېدلي وو. د استرالیا سره مو تر اوسه شلوریزه لوبه نه ده کړې. د نیوزیلند سره مو یوازې په تیر نړیوال جام کې یوه شلوریزه لوبه کړې ده. د استرالیا پر ویشتن ځایونو یا پیچونو چې څومره لازمه وه هغومره بلدتیا نه لرو. د 1.5 سل څخه زیات سرعت توپ اچوونکو سره کمه تجربه او نابلده یو. د دې هر څه سربیره څنګه د نړۍ بهترینه لوبډلې ماتولی سو؟ په کوم دلیل او منطق؟ زموږ د ګروپ سیالانو نړیوال جام ته له میاشتو راهیسې تیاری نیولی و. انګلند له نړیوال جام وړاندې استرالیا ته په استرالیا کې ماتې ورکړه، پاکستان په پاکستان کې مات کړ. له هغه وړاندې د سویلي افریقا سره ولوبېدی. استرالیا هم له نړیوال جام وړاندې په کور دننه او بهر د هند او ویسټ انډیز په شمول د نورو هیوادونو سره هم لوبې وکړې. همدارنګه نیوزیلند د پاکستان، بنګلادیش او نورو هیوادونو سره سیالۍ درلودې. موږ د دوی 10 سلنه تیاری هم نه دی کړی. په انګلند یوازې د افغانستان د ګټې نه بلکې د نړیوال جام د ګټلو حساب کیږي. زموږ د بیکاره توپخونې او ډګر ساتنې سربیره هم لوبه تر وروستي اورونو ورسېدل. که چیرې زموږ د پیلیز لوبغاړي ښه پیل راکړي، په ټوله کې تر 1.5 سل یا 160 زیاتې منډې وکړي، نو د نړۍ هیڅ لوبډلې ته به اسانه نه وي چې پوره کړي. موږ د ټولو ستا ستونزو او نیمګړتیاو سربیره اوس هم ښه لوبډله لرو، ښه لوبه کوو او هیڅ لوبډله هم پر وړاندې د راحتۍ احساس نسي کولی. په هر حال د خپلو لوبغاړو ملا وتړئ او د پوچو ویلو تیر سئ. که کومه فایده لري اوس به هر څه ګلي ګلزار و. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.